د الله سبحانه وتعالى حمد او د ثنا نه بعد زه دا خبره تاسو ته بیانومه چې د الله سبحانه وتعالى په نعمتونو کې یو لوی نعمت دا دی چې انسان له توفیق ورکړي د دین د زده کولو او د دین په مجالسو کې د ناستې په دې مبارک مجلس کې را جمع کېده او په دې مبارک مجلس کې زما او ستا دا شرکت دا د الله یو رحم او کرم دی چې په موږ یې کړی دی زه تاسو ټولو وروڼو ته دا خواست کوم چې کم نصیحتونه چې به تاسو ته کیږي او کمې خبرې چې به زه بیانومه نو هغه ښه په غور سره او په شوق او په ذوق سره یې واورئ ځکه چې دومره لرې نه زه راغلی یم دغې دپاره یمه چې تاسو ته یو څو نصیحتونه وکړم د قرآن او د حدیث په رڼا کې او تاسو هم دلته ناست دغې دپاره یئ چې موږ د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو نه څه زده کړو نو ښه په توجه سره بیان ته کښېنئ الله به تاسو له د دې اجر درکوي یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله هر کله چې یو قوم را جمع شي د الله په یو کور کې کښېني او د الله کتاب زده کوي د الله دین زده کوي نو د الله د طرف نه دوی ته یو څو انعامات ورکړی کېږي یو دا چې غشیتهم الرحمه د الله سبحانه وتعالی رحمتونه په دوی راوریږي او ملائک چې کوم دي نه هغه د مجلس ته راجمع شي په دوی باندې له پاسه په دوی باندې سوری جوړ کړي دومره ډېر راجمع شي او الله سبحانه وتعالی له طرف نه په دوی باندې سکینت او اطمینان د دوی په زړونو راکوشي وذكرهم الله في من عنده او الله سبحانه وتعالى د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي نو دا مجلس هغه برکتي مجلس دی چې د دې تذکرې په اسمانونو کې کیږي نو ښه په شوق سره او د الله نه د ثواب او د الله سبحانه وتعالی طرف نه د اجر د میلاوېدو په امید سره او په دې سوچ او فکر سره به کښېنئ چې الله به موږ له اجرونه راکوي او بل دا چې د الله په دین باندې به پوه شو تاسو ټولو ته دا پته ده چې زموږ د ژوند دا داسې نه دی چې الله موږ پیدا کړو او خوراک څښاک مو وکړو ماشوم پیدا شو بیا هلک شو بیا ځوان شو او بیا بوډا شو بچي وشو ښځه یې وه او قصه ختمه شو نه قصه ختمه نه شوه بلکې صحیح خبره خو د مرګ نه بعد شروع شوه چې کله د انسان مړ شو نو اوس د ده هغه امتحان او د ژوند هغه نچوړ به راوځي بیا د هغې نه بعد په آخرت کې بیا یا جنت دی او یا جهنم دی او الله دې موږ ټول د جهنم نه لرې ساتي او الله دې موږ ټول د جنت نصیب کړي نو په آخرت کې یا جنت دی او یا جهنم دی بیا دا خبره یاد ساتئ چې دا جنت یو درجه نه ده یو شان نه دی ټول په دې جنت کې درجې دي په جنت کې درجات دي په جهنم کې درکات دي درجات دي ته چې په یو بل د پاسه یو شی لکه جنت کې ټول یو شان درجې نه دي او نه ټول خلک یو شان نعمتونه به الله ورکوي بعض لاندې دي بعض بره دي بعض د هغې نه بره دي بعض د ټولو نه بره دي او جهنمیان چې دي په جهنم کې درکات دي درکات دي ته وایي چې د یو بل نه لاندې دي
د چا عذاب کم دی بیا د هغه نه بیا زیات دی بیا د هغه نه زیات دی بیا د هغه نه زیات دی او داسې له ترتیب روان دی والعیاذ بالله په جنت کې درجې دي الله په قرآن کې دا خبره بیان کړې ده وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلِكُلٍّ درجات هذا أعمال مطابق درجې دي الله وي په جنت کې وبل ځای کې الله وي وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله وي په آخرت کې خو به درجې دي وللآخرة أكبر درجات ټول یو شان نه دي بلکې درجې دي وبل ځای کې هم الله دا خبره کړې ده ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الجنة مئة درجة په جنت کې 100 درجې دي ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام أو كما بين السماء والأرض په جنت کې 100 درجې دي او د یوې درجې نه د دې بلې پورې دومره فاصله ده لکه 100 کاله چې یو سړی په سورلۍ باندې سوري او رواني یا دومره فرق دی د یوې درجې او د بلې په منځ کې لکه څومره فرق چې ځمکې او د اسمان په منځ کې دی نو دې حدیث هم دا واضح شو چې جنت ټول یو شان نه دی بلکې په جنت کې درجې دي یو حدیث کې دا هم راځي مشهور حدیث دی چې کله حارثه رضی الله عنه د بدر غزا له لاړ او هلته د بدر په غزا کې مختصر حاصل د قیسې هغه دا دی چې د بدر په غزا کې دی په یو داسې غشي باندې ولګېدو چې د هغې پته نه لګېده چې دا غشی چا راویشتی دی نو بیا صحابه کرام په دې مسله کې د یو بل سره اختلاف و چې دی به شهیدي او که نه به دله به الله جنت ورکوي او که نه به ورکوي ځکه چې دا پته خو نه لګي چې دی د دشمن په غشي باندې لګېدلی دی که دی د مسلمانانو په غشي لګېدلی نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته راغی نو د ده د مور ام حارثه رضی الله عنها بوډۍ زنانه وه هغه د خپل زوی په انتظار باندې وه نو چا ورته دا خبره په لاره کې وکړه چې ستا زوی خو شهادت درجه ورته میلاو نه شوه جنت ته ونه رسېدو د دې سره د هغې غم ښه ډېر شو چې یو خو رانه زوی لاړ ځوان زوی نو د بوډۍ مور نه چې ځوان زوی لاړ شي د هغه څه حال وی نو یو رانه زوی لاړو او بل هغه زوی ته جنت هم میلاو نه شو نو دا خو ډېر لوی تاوان دی نو راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ورته یې وی یا رسول الله د حارثه څه حال دی که چېرته جنت ته تللی نو چې خوشحاله شو پې او که د جنت نه علاوه بل ځای ته تللی نو چې بیا خو پې زه قسم ماتم وکړمه ځکه چې دا خو بیا د نقصان خبره ده زوی مې یو زوی مې ځوان هغه ته ناسته وم هغه هم لاړ او لاړ داسې لاړ چې جنت ورته هم میلاو نه شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی یا ام حارثه ای د حارثه مور انها جنان فی الجنه دا یو جنت نه دی په جنت کې دنه جنتونه دي په جنت کې دنه درجې دي و ان ابنك اصاب الفردوس الاعلى او استاد زوی په جنت کې د ټولو نه اوچته درجه کې دی چې هغې ته فردوس ویلی کېږي د دین هم دا واضح شو چې جنت کې درجې دي بیا دا مسله خو ټولو ته واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اوچته درجه کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله یو خاص مقام ورکړی په جنت کې چې هغه د بل چا دپاره نه دی خاص مقام دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره په جنت کې زما د دې خبرو مقصد هغه دا دی اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره اوچته درجه کې دی په جنت کې او زما ستا خو دا پته هم نه لګي چې جنت ته به ځو یا نه به ځو زمونږ اعمال به څنګه وي څنګه نه حساب کتاب کې به پاس کیږو نه به پاس کیږو آخرت کې به زمونږ څه حال وي څه حال به نه دي موږ نه یو خبره
خو دا ارمان د هر مسلمان دی چې د پیغمبر سره ګاونډي شوی په جنت کې دا د هر هغه سړي ارمان دی چې په زړه کې ایماني چې په زړه کې ایماني او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼي نو د ده په زړه کې به دا امید او دا ارمان او دا تمه لازمي چې زه په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډي شوی خو دا ګاونډیتوب د دې په اعلی سنه خو هر چاته نه میلاوي جنت څه داسې بازار خو نه وي لکه ستاسو دې علاقې بازار چې هر سړی ورته ورځي جنت ته خاص کسان ننوځي هغه کسان چې الله ترې راضي شوی هغه کسان چې هغوی محنت کړی هغه کسان چې هغوی په دنیا کې څه ورکړي څه قرباني ورکړي د الله د دین دپاره نو الله ورله جنت ورکړي بیا په دې جنت کې دننه ماته اوس څه جنت نصیب ننوته نه دي په جنت کې بیا درجات دي او پیغمبر د ټولو نه اوچته درجه کې دی نو بیا د هغه سره که ګاونډیتوب غواړي نو دا خو به ډېره غټه خبره ده خو دا د هر مؤمن شوق دی د هر مؤمن ته اوس چې په زړه کې ایماني د هغه دا شوق دی چې زه د پیغمبر سره په جنت کې څه شوی زه ګاونډي شوی یو حدیث کې دا راځي اسی شوق د مؤمنانو دې خبرې دپاره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه یو پیر په منځه باندې ولاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنهما د دوانو سره مو نو عبدالله ابن مسعود په دې منځه کې دعاګانې غوښتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو لرې ناست خو دی وی غواړه چې څه غواړې الله یې د لاس هم درکوي بیا وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ په عبدالله ابن مسعود پسې ورته یې وویل پیغمبر دا خبره کړې و ستا دپاره زیری دی خو تا په هغه دعا کې غوښتلي څه وو الله به تعالی هغه دعا قبوله کړي ځکه چې پیغمبر وي خو تا غوښتلي څه وو هغوی ما دا وویل چې اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد یا الله زه تا نه داسې ایمان غواړم چې د هغې نه بعد د ایمان بیا نه ګډوډ کېږي چې یو پیر سړی مؤمن شي او نیک سړی شي چې بیا بد عمله نه شي بیا د دې دین نه وانه وړي یا الله دا سوال درته کومه او دویمه ونعیما لا ینفد او یا الله داسې نعمتونه درنه غواړم چې بیا ختم نه شي یعنې همیشه مې په خپلو نعمتونو کې ډوب ساته او درېیمه دعا مې وایي دا غوښتلې وه واسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد او یا الله تا نه دا غواړم چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم سره ګاونډي که په هغه اوچتو او په دنګو جنتونو کې ګوره دا شوق دی د مؤمن دی په دې دعا کې دا غواړي قصه د ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه تاسو به اورېدلي مي د علماو نه او موږ خپلو بیانونو کې په ډېرو ځایونو کې بیان کړې ده ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه دا یو ځوان صحابي و او ډېر غریب او فقیر صحابي و ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو ډېره مینه وه د پیغمبر سره بس همیشه به د هغه سره ګرځېدو د هغه خدمت به یې کوو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې چا به ورسره ښه وکړو نو هغه به ورسره د هغې نه زیات ښه کول او دا د دروند سړي او د اوچت مسلمان صفت دی چې څوک ورسره ښه وکړي نو په بدل کې ورسره دی ښه کوي او د هغې نه زیات ښه کوي او که د چا سره ښه وکړي نو بیا یادوي نه دا د یو اوچت مؤمن او د یو دروند انسان صفت دی او شان دی او سپک انسان هغه دی چې څوک ورسره ښه وکړي او دی د هغه ښه هیر کړي بلکې دغه خو د لاسه ښه په مستۍ کې راشي مړه وي زما نه به څه مطلب و کله یو خبره کې کله بله خو دا نه مني چې دې سړي ما سره ښه کړي وي دا د سپک انسان کار دی هر چې دروند سړی دی نو د ده سره چې دې ښه وکړو نو بس بیا به عمر له دې تا یادوي او ستا دا ښه به یادوي او تا سره به د هغه ښو نه هم زیات ښه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربیعه ته ووی یا ربیعه څه وغواړه سل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې دی زما مرسته کوي زما خادم دی زما خدمت کوي راشه که څه وغواړي نو زه به له هغه سوال کې چې دی څه وغواړي نو هغه څه به ورله ورکړمه نو هغه ورته ووي نه څه نه غواړم وایي نه څه وغواړه
بیا کله به درېیم پېرې چې ورته ووایي څه وغواړه نو هغه وایي ګوره غریب دی فقیر دی اوس که موږ ته څوک داسې ووایي چې څه غواړې او دا سړی غریب او فقیري نو دی به وایي چې ډېرې پیسې غواړم کلي کور کې یو بنګله یو کور غواړم او چې یو ښایسته ښځه راله الله راکړي او چې بچي مې ډېري او دغه زمونږ د دنیا د خوا او شا نه مونږ اخوا اوړو نو به دغه دنیا او دنیا خوا او شا هغه یو مؤمن ځوان و هغه وی یا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة یا رسول الله زه دا غواړم چې تا سره په جنت کې یو ځای شمه او په جنت کې ستا ګاونډي شمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته او غیر ذلک د دین علاوه نور څه غواړې یعنی دا خبره خو صحیح ده ډېره غټه خبره ده خو نور څه غواړې ویل هو ذاک یا رسول الله بس همدغه غواړم بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور څه وینه دقه بیا ورته وی نور څه وینه دغه غواړم یا رسول الله بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه چې هغه زه تاسو ته بیانوم په دې بیان کې انشاءالله ما دا حدیث تاسو ته دې دپاره بیان کو چې د مؤمن همیشه دا شوقي د یو مسلمان همیشه دا شوقي چې د پیغمبر سره په جنت کې څه شي ګاونډي شي د پیغمبر سره په دنیا کې یو ځای کېده دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی صرف او صرف صحابه کرامو له ورکړی او موږ ته نه دی نصیب ده نو صحیح ده چې موږ ته کله په دنیا کې میلاو نه شو نو زموږ د ټولو دا ارمان دی چې په آخرت کې الله موږ له دا نعمت راکړي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېر اوچت نعمت دی چې الله یو سړی جنت ته ننباسي او صرف جنت ته ننباسي نه جنت ته ننباسي او بیا د آدم د بچو چې کوم سردار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره ملګری کړي دا ډېر اوچت نعمت دی او زه الله تعالی سوال کوم چې یا الله په دې مبارک جومات کې د دې راجمع کېدو د لاسه او د دې بیان د اورېدو د لاسه او د دې بیان د کولو د لاسه یا الله ته موږ ټول په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیان کا سوال دا راځي زړه کې زما د بیان اهمه مسله هغه دا ده چې صحیح ده موږ خو په دې ورسېدو چې جنت کې درجې دي او پیغمبر د ټولو نه اوچت دی د دې پیغمبر سره ګاونډیتوب دا د هر مؤمن یو ارمان دی او دا د هر مؤمن شوق دی سوال اهم سوال هغه دا دی چې هغه کوم کارونه دي چې انسان یې وکړي نو د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږي دا اهم سوال دی داسې ده که نه تاسو به دا تپوس لازم کوئ چې صحیح ده ستاسو د ټول هم د ارمان دی زما هم د ارمان دی چې جنت سره جنت کې جنت ته لاړې او په جنت کې بیا د پیغمبر سره ګاونډي شوې خو صرف په دې خبره خو نه ختمېږي اوس د دې نه بعد بیا سوال دا دی چې صحیح ده خو موږ ته اوس هغه طریقه وښایه هغه لار وښایه هغه کارونه راته وښایه هغه اعمال راته وښایه چې د هغې په کولو سره الله ماله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب راکړي زه درته یو څو اعمال ښیم او یاد یې کوئ او په دې خپل زړه ولیکئ او په دې باندې چې عمل کوئ نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به تاسو له جنت درکوي او په جنت کې به دله بیا د دغه اوچت انسان سره خوا کې ګاونډیتوب هم درکوي د یو څو اعمال یاد ساتئ د قرآن او د حدیث په رڼا کې په دې باندې دلایل راغلي دي زه د ځان نه بیانوم دا کوم کار چې به زه تاته ښیم چې دا کار ډېر کوه دا کار ډېر کوه دا ډېر کوه بیا به تاته زه په هغې باندې دلیل وښیم انشاءالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه چې پیغمبر دا خبره کړې ده چې څوک دا کار ډېر کوي نو دی به الله ما سره په جنت کې ګاونډي کوي د ځان نه خبره ته نه کوم د ټولو نه اولنی کار د ټولو نه اولنی عمل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري په دې کې ګوره فرق دی په پیغمبر باندې ایمان یو سړی وایي چې موږ ټول مؤمنان یو پیغمبر باندې ایمان زموږ ټولو دی نه نه په پیغمبر باندې ایمان خو د ټولو دی خو د دې پیغمبر تابعداري کوونکي هغه بیا لږ دي په صحیح معنو سره چې د پیغمبر په نقش قدم روان شوي که نه او د هغه دا لار دې مضبوطه راونیوه نو دا لار ډایرکټ جنت ته رسي په دې کې شک نشتی او چې جنت ته یې ورسولې
نو بیا به د هغې نه بعد په جنت کې د پیغمبر ګاونډي کېږي په دې کې شک نشتی خو د پیغمبر تابعداري به کې او سمه تابعداري به یې کې چې څنګه کار هغه کړی دی دغه شان به ته کې څنګه عبادت چې هغه کړی دی دغه شان عبادت به ته کې څنګه چې د هغه ناسته پاسته وه داسې به ستا ناسته پاسته وي څنګه چې د هغه عقیده وه داسې به ستا عقیده وي څنګه چې د هغه غم او ښادي وه داسې به ستا غم او ښادي وي د هغه چې څنګه شکل و دغه شان به ستا شکل وي د هغه چې څنګه صورت و داسې به ستا صورت وي د هغه چې څنګه لباس و دغه شان به ستا لباس وي د هغه چې د خبرو څنګه طریقه و داسې به ستا وي د هغه چې څومره عبادات دي دا په دې طریقه کول لکه څنګه چې هغه کړي دي الله به تعالی الله سبحانه تعالی جنت درکوي او په جنت کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب درکوي او په دې به ته زه یو دلیل وښیم ډېر ناشنا حدیث دی ډېر د خوشحالۍ حدیث هم دی ډېر د خوشحالۍ حدیث دی خو د هغه چا دپاره چې د پیغمبر په لار مضبوط رواني حدیث کی دا دی امام طبرانی رحمه الله دا حدیث راوړی دی او سند یې بالکل برابر دی وی ان رجلا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی عبدالله بن عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی وی ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه وسلم یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله انی لاحبک ای د الله پیغمبر یقینا زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم ډېر د باندې مین یم ډېر مې خوښې حتى إني لأذكرك فلولا أني أجي فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج ويا رسول الله دومره مینه در سره کومه دومره مینه چې په خپل کور کې ناست یم ته راته رایاد شي نو بیا چې مې څو پورې لیدلی نه یې نو وي زه وایم چې دا ساه رانه ووته بیا رامنډې کړم په تا پسې کور ته لاړ شمه ستا د مجلس نه پاسمه خو چې کور ته څنګه زه ورننوځمه یا رسول الله ته راته رامخې ته شي نو چې لیدلی مې نه وي دا ساه رانه سمه وځي بیا نو بیا په تا پسې رامنډې کړم ای د الله پیغمبره خو یوې خبرې وي غم اخیستی به یوې خبرې په غم کې اچولی مې ای د الله پیغمبره هغه ورته یې څه چلی وی ای د الله پیغمبره ته خو به جنت ته ځې دا خو یقیني خبره ده او په جنت کې به بیا الله تعالی ډېر اوچت مقام درکوي دا هم یقیني خبره ده وی زه دا سوچ کوم که زه جنت ته لاړم شم نو کوم ځای کې یا رسول الله ستاسو مقام او کوم ځای کې زموږ مقام احب ان اكون معك في الدرجه زه دې مسلې په سوچ کې اچولی یم چې څنګه به زه د دې پیغمبر سره په جنت کې یو ځای کېږم وایي زه کله کله زړه له په دې ټکور ورکړم څومره ناشنا ایمان و د دې صحابي وایي کله کله زه زړه له په دې ټکور ورکوم چې جنت ته به ننوځي زه الله به دې جنت ته بوځي خو بیا راته دا مسله مخې ته شي که چېرته جنت ته لاړې هم نو کوم ځای کې د دې پیغمبر مقام او کوم ځای کې ستا دا خو به ډېر اوچت وي نو ای د الله پیغمبره زه غواړم چې تا سره په جنت کې یو ځای شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسې جواب ورنه کړو ځکه چې لا وحي نه و راغلی بیا څه وخت بعد وحي راله جبریل علیه السلام راکوز شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ایتونه واورول چې الله دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس کوم ځای کې دی چې راغلی و هغه وایي یا رسول الله زه دا ناست یم غریب د جواب په انتظار کې و په دې انتظار کې و چې په کومه طریقه به زه د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم وی راشه واوره الله دله جواب درکو وی الله څه وي وی الله وایي ومن يطع الله والرسول ما دې دپاره تاسو ته دا خبره بیان کړو چا چې تابعداري وکړه او اطاعت یې وکړو د الله او د الله د پیغمبر یعنی څوک چې د پیغمبر په نقش قدم مضبوط روان شو فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم دی به د هغه خلکو سره ملګری د قیامت په ورځ په کومو خلکو باندې چې الله انعام کړی دی فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم به د څوک دي چې الله په انعام کړی دی من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا سړی چې د الله یې منلي ده او د الله د پیغمبر یې منلي ده
او پیغمبر د ځان دپاره یو نمونه ګرځولې ده چې څه کوي د پیغمبر په طریقې کوي نو دا سړی به د قیامت په ورځ د پیغمبرانو سره په جنت کې د رښتینو خلکو سره به په جنت کې د شهیدانو او د نیکانو خلکو سره به په جنت کې یو ځای نو اولنی کار به څه کوې چې د پیغمبر سره ګاونډیتوب غواړي نو اولنی کار به څه کوئ تاسو ته مودې کوي خي سم واورېدو څه به کوئ د پیغمبر تابعداري دا مطلب نه په خوله باندې وایه بعض وایي که نه د پیغمبر په طریقو کې جي کامیابي ده دا خبره خو ډېره ښکلې وکړه چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده اوس راشي چې د پیغمبر طریقه درته بیان کړم پیغمبر خو به دا کار داسې کوو دا به یې داسې کوو مونځ به یې داسې کوو روژه یې داسې وه غم او ښادي داسې وه نو بیا وایي مړه وایي هلته زموږ ملک کې څوک دا خبره نه مني زموږ هم خلک یې نه کوي او زموږ پښتانه بده ګڼي او زموږ مولوي صاحب خو دا مسله نه ده بیان کړې زموږ په کتاب کې خو دا خبره نه راغلې زموږ په مذهب کې خو دا مسله نشتي زموږ مفتي صاحب خو دا خبره نه ده بیان کړې عجیبه خبره ده یو طرف ته دعوه دا کوي چې په پیغمبر مې ایمان ده او د هغه تابعداري کوم او چې بیا درته د هغه طور طریقه چا بیان کړه نو بیا سل عذره بیانوي د دې دپاره چې د پیغمبر په طریقه عمل ونه کړي دې سړي ته به څنګه د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډیتوب میلاو شي چې ورته وویې لکه په دې غم کې چې ستاسو دا کوم رسمونه او رواجونه دي دا ګورې په شریعت کې نشتي دا د پښتو رواج دی او کوم ځای کې چې پښتو د شریعت خلافي نو په هغه ځای کې به پښتو باندې بوټ پاکې او بیا به یې دیوال له راچې او د پیغمبر په طریقه باندې به عمل کوې نو هله به جنت ته ځې او هله به په جنت کې تا ته د پیغمبر ګاونډیتوب نصیب کړي چې ورته کله ووایې چې دا ستا دا کومه طریقه چې په دې خادۍ کې ده دا ګورې د پیغمبر طریقه نه وه دا ته د هغه خلاف روانې ګورې دا د هغه طریقه نه وه نو بیا وایي مړه خلک به څه وایي یو طرف ته دې لاس اوچت کړي دي یا الله د پیغمبر سره مې په جنت کې ګاونډي که او بل طرف ته یې غم راغستی دی چې خلک به څه وایي نو دا خو دې ناشنا کار کوي د دې پیغمبر لار به مضبوطه رانیسئ او داسې به یې رانیسئ چې په هغې کې به دې ته نه ګورئ چې پښتو څه وایي قوم څه وایي ژبه څه وایي مشران څه وایي کلیوال څه وایي خلک څه وایي دا ټولې خبرې به شاته ګزاري او چې کله په دې سوچ کې پرېوتې چې خلک به څه وایي نو دا ټکی به دې تباه و برباد کړي لکه څنګه چې تباه کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره مرستې کړي دي تاسو ټولو ته به هغه پته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور او پلار وفات شوي وو هغه وړوکی بیا ترې نیکه وفات شو بیا د دې تره په کفالت کې پاتې شو دې تره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېرې منډې والي ښه ډېرې او چې کله ورته دې ورواره دعوت ورکو د توحید او دعوت یې ورته ورکو د اسلام نو ښه واضح یې ووایي او ښه ښکاره یې ووایي ورواره ما ته ښه پته ده چې ستا دا دین حق دین دی ښه نو چې خره ته پته ده چې حق دین دی نو منې ولې نه ایمان ولې نه راوړي کلمه ولې نه وایې دې خبرې ته غوږ کښېږدې ښه وایي ښه راته پته ده چې دا دین دی حق دین دی ورواره ښه نو چې حق دی ویې منه که نه وی که چېرته د دې خلکو نه ملامته کولی نو بیا مې منلی وی ګوره دا ټکی د هغه په خوله مو که چېرته خلکو نه ملامته کولی سبا له به وی ورواره خلک به راته بیا دا وایي چې د عبدالمطلب دین دې پرېښو د پلار نیکه مذهب دې پرېښو لاړې د چوکاټ نه واوړېدې او لاړې د قوم نه ووتې لاړې د مکې د خلکو عادات او رسمونه او رواجونه دې پرېښودو نو ورواره د دې د لاسه یې نشم منلی مړ شو ابوطالب او چا ملامت نه کو صحیح ده قریش والا مکې والا دا ونه وي چې د پلار نیکه دین پرېښودی دی یعنې ښه د پلار نیکه په دین باندې څه شو ټول کله کولاوي بني نو ښه د پلار نیکه په دین باندې توجه دې طرف ته ساتي د پلار نیکه په دین باندې مړ شو ابوطالب او تاسو ټولو ته پته ده که نه
ښه نه چا ملامته کو نه ورته چا څه ووي او که د پلار نیکه په دین باندې مړ شو لاړ خو چېرته لاړ جهنم ته لاړ مړ شو لاړ جهنم ته چا ملامته نه کو زه تاسو نه دا سوال کومه صحیح ده چې دی چا ملامته نه کو او د قوم عاداتو مطابق ژوند تیر کو خو څه فایدې ورله ورکړه چې دی لاړ جهنم ته موږ کې چې دی بعضو ته کله حق بیان کړي که نه یا د قرآن نه ورته یو مسله بیان کړي یا د حدیث نه نو دی پلار نیکه دا پلار نیکه ګوره په آخرت کې تا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا پښتو چې کومه تا راټینګه کړې ده چې زموږ د پښتو رواج دی دا رواج ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه نشي بچ کولی ګورې دا ته چې وایي زموږ ملک والی نه کوي قوم یې نه کوي او خلک راپورې خاندي به او خلک به راته وایي چې لاړې بېغیرته شوې او لاړې داسې شوې او دغه شوې نو دا خبرې ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه بچ کوي ګورې پښتو چې کوم ځای کې د شریعت برابري رسم و رواج چې کله د شریعت برابري او خلاف نه عمل پې کوو موږ ته نه منع کوو خو چې کوم ځای کې خبره د شریعت سره ټکراو خوري نو بیا به خبره پرېږدي او په څه به عمل کې بیا په شریعت باندې عمل کې نو اولنۍ لار چې څوک د پیغمبر سره ګاونډیتوب غواړي او د هغه سره جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو د هغه لار به مضبوطه رانیسي د الف نه د یا پورې ټول ژوند د مرګه پورې دا به دغه پیغمبر په طریقه باندې تېری دویمه لار یو کار دا شو یاد یې ساتئ دویم کار چې انسان پې د پیغمبر سره ګاونډي کېږي هغه دا دی چې د پیغمبر سره به د هر څه سره د محبت نه زیات محبت کوي د ټولو نه زیات محبت په یو مسلمان د الله سره کوي او بیا به د هغې نه بعد محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی زما سره د هغه محبت نه زیات محبت ونه کړي کم محبت چې دی د بچو سره کوي د ښځې سره کوي د پلار سره کوي د مور سره کوي د روپۍ او د ریال سره کوي د هغه وخته پورې دی مؤمن نه دی ته به د هر څه نه زیات او د هر چا سره د محبت نه زیات محبت به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي مور پلار څومره غټه هستي ده زموږ دپاره ډېره غټه هستي ده ډېره غټه هستي ده مور پلار خو دا مور پلار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا ایسوم نه دي بچی څومره ګران دي خو دا بچي دا چې انسان ته ډېر نږدې دي او ډېر پې ګران دي دا بچي د پیغمبر په مخ کې ورب الکعبه ایسوم نه ښکاري موږ ته چې څو پورې د داسې محبت د پیغمبر سره نه و نو د هغه وخته پورې ته کامل مؤمن نه یې او د هغه وخته پورې په جنت کې تا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب نه میلاویږي په دې خبره ورسېدې که په دې باندې دلیل څه دی ما تاسو چې هره خبره و بیانو بیا به د هغې سره دلیل بیانو په دې څه دلیل دی چې څوک د پیغمبر سره محبت وکړي نو الله به ورله په جنت کې ګاونډیتوب ورکوي په دې دلیل لا دی دا کوم ملګري چې د بیان نه د تلو کوشش کوي نو هغوی ته دا وایو چې د جمعې شپه ده او یا به په دیره کې فیسبوک ګوري یا به غیبت کې او یا به هسې یو غر او بل غر ولې د هغې نه ښه دا ده چې د الله په دې کور کې کښېنئ یو څو نصیحتونه واورئ چې ستا ژوند پې بدل شي او دا نصیحتونه دلته تاسو سره روزانه نه کېږي چې تاسو تنګ شوي یې پوځ در راغلي چېرته په کال دوه کې یو عالم د بهر نه راشي او تاسو ته نصیحت کوي او پای کې د یو سړي دا حال وي نو دا ډېر کمزوری انسان دی ډېر کمزوری او بیا ډېر راشي موږ ته شکایتونه کوي په ژوند کې برکت نشتی او مزدوري مې نه کېږي او پیسې مې ونه ګټلې او پیسو کې مې برکت نشتی بس دقه دې غریب عمر له دقه خوله چینګه نیولي یو ته شکایتونه کوي او بل ته کوي دنیا ونه شوه او دنیا ونه شوه چې یو سړی د الله د دین خیال نه کوي الله د دې سړي خیال نه کوي نو دې عمر له به دقه سپېره ګرځي عمر له په مصیبتونو کې عمر له په سختو کې عمر له ګډوډ ګرځي د بیان په توجه سره واورئ ما دا خبره کوله په دې څه دلیل دی چې یو سړی د پیغمبر سره محبت کوي نو دی به د هغه سره په جنت کې ګاونډي کېږي په هغې دلیل واوره حدیث کې دا راځي مشهور حدیث دی په صحیحینو کې دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې انس ابن مالک رضی الله عنه وایي و یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ډایرکټ سوال یې وکړو متى الساعه قیامت به کله راځي دا اوس ډېر ناشنا سوال وکړو ځکه چې د قیامت ته راتلو علم خو د پیغمبر سره هم نشتی
د قیامت ته راتلو علم دا صرف یو الله ته معلوم دی بل هیڅ چا سره دا علم نشتی خو دې سړي دا تپوس وکړو چې یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو څه جواب یې ورنکړو د دې خبرې نو بیا صحابه کرام خپل منځ کې خبرې کولې چا وی دا سوال په پیغمبر ښه ونه لګېدو چا وی دا سوال به یې اورېدلی نه او چا څه او چا څه وي خو بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو وی هغه څه شو هغه تپوس چې د قیامت په باره کې کوو هغه راپاس یا رسول الله زه یم وی ماذا اعددت لها ته خو تپوسونه ډېر کې د قیامت په باره کې چې قیامت به کله راځي خو سړي تیار کړي دي د قیامت لکه هسې صرف تپوسونه کې ځکه چې د یو نوم سړی صرف د تپوسونو مشیني تپوسونه ډېر کې خو عمل نه کوي صرف د تپوس دپاره تکړی چېرې د عالم سره کېناسته او بس سټارټ به شي یو لیست به راوالي د سوالونو او دا داسې او دا داسې او دا به څنګه کوو او دا به څنګه کوو او عمل بیا په یو باندې هم نه کوي صحیح د قیامت به کله راځي دا ستا سوال دی خو غټه خبره دا ده چې تا تیار کړي د هغې دپاره څه دي که یو سړی د قیامت دپاره تیاری وکړي نو بیا به هېڅ پروا دی نه ساتي چې قیامت به کله راځي او کله به نه راځي ځکه چې هلته خو هغه تیاری کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته ویوي ماذا اعددت لها څه تیاری دې وله کړی که نه هغه هم ډېر ساده سړی و وی لا شی داسې خاص تیاری خو مې نه دی کړی نه داسې ډېر مونځونه او نه داسې ډېر زکاتونه صدقې خو به دغه مونځ او کم زکات او کم عبادت چې راباندې الله فرض کړی دی هغه کوم ها یو کار دی چې الا انی احب الله ورسوله خو د الله رسوله د الله سره او د پیغمبر سره مې ډېر زیات محبت دی ډېر مین یم په دوی باندې او ډېره مینه ورسره کومه دا زما یو خاص کار دی وایي چې تا ته یې ووایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت مع من احببت زه به صحیح د قیامت پر ورځ به ته د هغه چا ملګری یې چې د چا سره دې محبت کړی صحابه کرام وایي انس بن مالک رضی الله عنه وایي دغه ورځ په مدینه کې سم اختر و ولې اختر و وی پیغمبر وی چې سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا سره چې د چا سره محبت کوي نو موږ خو ټول د پیغمبر سره محبت کوو چې کله ته د پیغمبر سره محبت کوې ته به د هغه سره په جنت کې یو ځای ته به د هغه سره په جنت کې ګاونډي خو دې کې یو اهمه مسله ته بیان کړم ډېره فایدهمنه د پیغمبر سره محبت کوونکي خلک دوه قسمه دي یو هغه چې د پیغمبر د ذات سره محبت کوي بس ذات مطلب څه دی یعنې د هغه د بدن سره محبت کوي د هغه د ویښتو تذکره چې راشي په دغه لګي د هغه د مخ تذکره چې راشي په دغه لګي د هغه د سترګو تذکره او به سترګو نه اوښکې روانې شي او په ژړا شي او موږ جي پیغمبر باندې مینو یو قسم خلک دا دي چې صرف او صرف د پیغمبر د ذات سره محبت دی بس او دویم قسم خلک هغه دي او دا حقیقي معنو باندې پیغمبر سره محبت کوونکي دي چې د پیغمبر د ذات او د عمل سره محبت وي د پیغمبر د ذات سره محبت دی او هر هغه کار چې د پیغمبر کړی د هغې سره محبت دی هغه هم کوي د صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکی دی زموږ په دې ملکونو کې ډېر ګرځي وایي موږ جي عاشقان رسول یو عاشقان رسول الله څه مطلب دی بس جي په پیغمبر ډېر مین یو چې کوم ځای کې د هغه نوم واخیستی شي په بانک کې زر به دا نوکونه ښکل کړي او بیا به په سترګو کېږدي او چې کله ته د پیغمبر تذکره وکړې دی به د لاندې نه چغې وایي الله الله واه واه او دا چغې به وایي او چې کله د پیغمبر تذکره وکړي یو بعض پکې چغې کړي نعره رسالت یا رسول الله او څوک زنده‌باد او مرده‌باد چغې وایي خو بیا دې ټولو ته ووایي غلي شئ لږ صبر وکړئ یو خبره ته کومه وی به چې څه خبره وایي پیغمبر به د مونځ په دې طریقه باندې کوو دا یې زده کوي بیا وایي چې دغه مسله موږ نشو منلی ځکه چې زموږ خلک په دغې باندې عمل نه کوي عجیبه دعوه ده د محبت یو طرف ته چغې ووایه چې زه په پیغمبر باندې ځان مړ کوم او ځان پرې وجنمه خو چې کله د پیغمبر طریقه درته بیان کړم بیا د باندې الرجي راشي بیا په هغې باندې عمل نه کوې دا څنګه محبت دی د پیغمبر سره د پیغمبر سره صحیح محبت دا دی چې ته به د هغه په نقش قدم روان یې لکه څنګه چې ما لږ ساعت مخکې دا خبره وکړه ټولو وروڼو ته د زړه د کومې نه دا خبره کومه ګورې دا خبره یاد ساتئ ګورئ یاد ساتئ دا خبره د کامیابۍ دپاره د ټولو نه اولنۍ پوړۍ هغه توحید او سنت دي عقیده خپله صفا ساتئ بندګي به صرف د الله کوئ درګاهونه دربارونه تعویزونه باباګان پیران
کاڼي ګټې ونې دا ګوره ټول هغه کارونه دي چې دا د اسلامي عقیدې خلاف دي ته به خپل عقیده صرف او صرف په هغه یو رب باندې ساتي چې هغه څوک دی الله لا اله الا هو الحي القيوم هغه ذات چې نشتی د هغه نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک د الله وی الحي القيوم همیشه ژوندی دی همیشه ژوندی دی او د دې ټولې دنیا او مخلوقاتو نظام د هغه په لاس کې دی لا تأخذه سنة ولا نوم په هغه رب باندې نه خوب راځي نه هغه ستړی کېږي نه ترې سیریږي تاسو خپل عقیده په هغه باندې مضبوطه ساتئ هغه ته خپل حاجتونه بیانوي یو سړی د خاورو ډیري ته ولاړ دی نو د خاورو ډیری به تاله څه درکړي هلک وایي نه جي د دې خاورو د ډیري لاندې ډېر لوی سړی پروت دی نو صحیح د لوی سړی پروت دی ښه سړی پروت دی خو د دې ښه سړي خپله معامله د الله سره او زما خپله معامله د الله سره بله دا ښه سړی پروت دی صحیح د منم چې دا ښه سړی دی نو ته خو ده ته ماله دا شی راکوه ماله دا راکوه الله ته دا ووایه الله ته دا ووایه دا څنګه ولې الله ستا ډایرک نه اوري څه هغه رب چې همیشه ژوندی دی او هر څه لیدونکی دی او هر څه اورېدونکی دی هغه ستا څه نه اوري چې ته دته ولاړې نو صرف په دې کار نه کېږي چې زه چې د الله بندګي کوم او پیغمبر سره مې محبت دی د الله بندګي مطلب دا دی چې صرف او صرف به د الله بندګي کې د الله سره په بندګي کې څوک نه شریک کې ستا سجده ستا نظرانی ستا منختې ستا دعاګانې ستا عبادتونه د ټول به خالص د یو الله دپاره وي هله به د ټیټ مؤمن جوړیږي او هله به کامیابیږي په دنیا کې او په آخرت کې زموږ په دې ملک کې امن و امان نشتی او غربت هم دی امن و امان هم نشتی او غربت هم دی د دوه غټې مسلې دي زموږ د ملکونو که هغه ته پاکستان وی که هغه افغانستان وی خو هلته دا دوه مسلې ډېرې غټې مسلې دي یو امن مسله د امن کمی دی او دویمه غربت ډېر دی د هغې څه وجه ده دا وجه ته زه بیان کړم هغه وجه دا ده چې هلته د الله بندګي خالص نه کېږي هلته د بابا هم برخه ده د الله سره هلته د پیر هم برخه ده هلته د قبر والا هم برخه ده هلته دربار هم دی هلته درګاه هم ده هلته تعویز هم دی هلته کوډ هم دي هلته منتر هم دي هلته غلطې عقیدې دي د سترګې رپېدو سره هم عقیده جوړه شوې ده وایي چې ښی سترګه دې رپېږي نو څه ښه کار کېدو والا دی چې بد ګسه سترګه دې رپېږي بد کار کېدو والا دی او که سپي وغپل نو څه چل کېدو والا دی که کارغه اواز واوري څه چل کېدو والا دی داسې عقیدې دي دا کومه عقیده ده چې تا تړلې ده د کارغه او د سپي سره خپل عقیده ساتي په الله باندې مضبوطه الله په قرآن کې دا طریقه بیان کړې ده وایي که څوک امن غواړي نو دی به څه کوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هغه خلک چې په الله باندې ایمان راوړي او توحید عقیده مضبوطه او په دې عقیده کې شرک نه وي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نو د دې خلکو دپاره به امن وي په دنیا کې او په آخرت کې دغه وجه چې زموږ په ملکونو کې او زموږ په معاشرو کې د امن کمی دی موږ د توحید عقیده صحیح نه ده پېژندلې او نه په ځان کې صحیح راوستې ده او د هغې سره سره د پیغمبر تابعداري ښه مضبوطه تابعداري به کوئ او د چا د ملامتیا نه به یېرېږئ نه چې خلک به څه وایي والله که دا خلک دې پرېږدي دا خلک به دې لیونۍ کړي په یو کې دې هم نه پرېږدي او ځکه دا خبره مشهوره خبره یاده ساتئ وایي که څوک ټول مخلوق راضي کول غواړي دا کمقل دی په دماغو کې ډش شوی دی کېدی نه شي چې ټول مخلوق دې تا نه راضي شي خو ته محنت دا کوه چې څوک راضي کړي الله راضي کا د دې غم رواله چې الله به راضي که ناراضه به دا پرېږده خلک به راضي او که نه به یې راضي دا خلک د قیامت پر وروسته په کار نه راځي ګورئ دا نږدې پلار دې په کار نه راځي دا رور دې په کار نه راځي دا بچي دې په کار نه راځي تا له منډه د ملک او د قام او د ټول هر څه غم راغستی دی چې دا ټول راضي کړمه دا نه راضي کېږي تا نه ټول او که راضي شي هم څه فایده نه شي درکول الله د قیامت مبارک کې وایي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه د قیامت ورځ هغه ورځ ده
چې یو سړی به تښتي د خپلې ښځې نه، د خپل زوی نه، د خپل ورور نه، د خپل مور او پلار نه. کوم چې نږدې خلک تا ته دي هغه تا نه تښتي، ته به د هغوی نه تښتي، څوک چاله څه فایده نه شي درکولی. نو چې دا خلک تاله په آخرت کې فایده نه شي درکولی، ته په دنیا کې د دوی دپاره ولې د پیغمبر طریقه پرېږدې؟ ته ولې د دوی دپاره چې هغه صحیح اسلام او توحید او سنت پرېږدې؟ نو څو وجې شوې؟ دوه. یوه ما بیان کړه د پیغمبر تابعداري، او دویم د پیغمبر سره محبت، او دریم ډېر مونځونه کول. کوم سړی چې ډېر مونځونه کوي که نه، الله به دله جنت ورکوي، او په جنت کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب ورکوي. په دې دلیل څه دی؟ دلیل پې دی، تاسو ته ما لږ ساعت مخکې یو حدیث بیان کو چې په هغې کې قصه د ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې تا سره په جنت کې څه شمه؟ ګاونډي شمه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې فاعدني علی نفسک بکثرة السجود. اوس بیا صحیح ده وی ربیعه که ته په جنت کې ما سره ملګری کېدل غواړې نو بیا ډېر مونځونه کوه، ډېرې سجدې لګوه الله ته. هله به ته د پیغمبر سره یو ځای کېږي په جنت کې. ګرانو او قدرمنو د منځه اهتمام کوئ ډېر زیات، ځکه چې دا کومه عقیده چې ما بیان کړه توحید او سنت، د دې نه بعد بیا دویمه او اهم رکن د اسلام هغه مونځ دی. او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه، دا مونځ چې څوک نه کوي، نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته. دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه فتوا ده. او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول، چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو. دومره غټه مسله ده، وړه مسله نه ده. ګورئ تاسو دا پته شتې چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو، نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده؟ هسې معمولي خبره نه ده. ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي، دا د ده طریقه ده، او دی مړ شو، نو په ده باندې به جنازه نه کوي، دی به لامبی نه، دی به کفن کې نه، دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې، او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي. څه معمولي خبره ده؟ ته مونځ نه کوې، دا وړه خبره ده. د مونځونو اهتمام کوئ، او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې پیغمبر سره ګاونډي شي. مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې، فرض خو به کې، فرض خو لازم دي. مطلب دا چې یو سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي. د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي دغه شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه په مخه یې کوي، دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي. دا ماته ټولو ته دا نصیحت دی چې د منځه اهتمام کوئ، الله به د ټولې مسلې اسانې کړي. خو دا مه کوئ چې سحر په 5 بجې بانګ وی او تا پسې په 4 بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار له ځي او هغه مونځ پرېږدي ځکه چې دا 5 بجې دی. او کله باز داسې کوي چې کله دا مونځ دی ډیوټۍ د دې ټیم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي، که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي، که مخکې هم راځي پرېږدي. مړه وایي دین نه هم څه مذاق جوړ کړی دی. تاسو ټوغې نه کوئ وایي د الله دین پورې. چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنی والا او دا کپیل او دا مؤسسه او دا مدیر دی او دا پلانې دی او علانې دی، دا دی چې ته خفه کړی چې د ناوخته کار له تلی شي. چې کله تا ته ووایي چې 7 بجې به ځان را رسې او دستخط به کې او ګوته به لګې، نو ته کوشش دا کوې چې پاو کم 7 له ورسې، ځکه چې دی به خوشحاله شي چې روزانه وګوره دی پاو ساعت مخکې راځي. خو چې کله د الله مسله راشي نو یا خو مونځ بلکل کوي نه د سحر ده، او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړي د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته وخیجي روان شي او بیا لاس اوچت کړي وایي الله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر سره مې ګاونډي کړي. او د منظرې دا حال دی. او تمه دې دومره غټه او دومره غټې خبرې ترې ډډه لګولې ده چې زه به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم. او د منظرې دا حال دی. مونځونه اهتمام کوئ او دا یې ساتئ په نارینه باندې د جمع سره مونځ کول دا فرض عین دی، لازم دی، واجب دی. الا چې یو سړی معذوری هغه عذرونه شریعت بیان کړي دي. او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې چې زموږ کوم همیشه درسونه په هغې کې موږ تفصیلا بیان کړي دي. خو دا زما استاد مرضی دین نه دی. ګورې چې زما استاد زړه کله وشو منزله به راځم او چې کله
شروط مې برابر و بیا به په جومات کې ولاړ یم او که معمولي مې په سر باندې بوج و بیا جومات ته نه راځم او که ټوغې ټقالې روانې وي او مجلس ګرم و بیا منزله نه راځم که فیسبوک کې ورننوتی وم بیا منزله نه راځم که د ښځې سره ګپ ګرم شوی و بیا منزله نه راځم او که خوب راله راته بیا منزله نه راځم او که جمع و بیا منزله نه راځم او که ټیکهدار راغی بیا منزله نه راځم او که واړه سکول له بوزم بیا منزله نه راځم او که دغه ټیم کې دوکان کولوم بیا منزله نه راځم دا کم دین دی تا پرېښودو څه ته به کله منزله راځي خیال دې کړی زموږ په ملکونو کې د جومات ته اولنی سب بوډاګانو نیولی او ځان ته پکې جانمازونه اچولي او د ټوخي سره اودس ماتېږي چې کله دغه عمر ته ورسي بیا مونځونه شروع کړي وایي زه چې کله سپین ږیری شوم نو سوال دا دی چې دغه وخته پورې به ته پاتې شي چې بیا مونځونه شروع کړي او بله خبره د الله د دې بوډاګانو د دې عبادت نه د دې ځوانانو د عبادت ډېر خوښ د یو حدیث کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ته خوښ عبادت هغه دی چې ځوان سړی کوي وجه څه ده ځوان سړي شهوت ډېري ځوان سړي ته د ګناه د کولو هغه لارې ډېرې میلاویږي طاقت ورسره وي بوډا سره خو نه وي نو خو به لازم هلته کور کې ته هم خلک تنګ کړي وي جومات ته راشړلی هلته پروت وي خو سړی ځوان دی شهوتي دی ښایسي دی زوري دی او دې سره د دې هر څه حرامو ته نه ګوري پردو زنانو ته نه ګوري فحش فلمونه او تصویران نه ګوري منزله برابر راځي چا سره جګړې نه کوي کنځلې نه کوي ظلم او زیاتې نه کوي نو د ده د عبادت د هغې نه زورور دی ځکه چې دې سره د ګناه د کولو طاقت شته او د هغه سره طاقت نشته نو د منځه اهتمام ډېر زیات کوئ کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي د دوی په منځ کې به خبرې اترې کېږي الله بیان کړي دي په سورة المدثر کې الله وی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الا اصحاب الیمین ښی لاس والا چې کله جنت ته لاړو نو څه به یي فی جنات یتساءلون جنت ته چې کله دا جنتیان لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي فی جنات یتساءلون او تپوس به د چا نه کوي عن المجرمین تپوس به کوي د جهنمیانو نه دې ته غوږ کولو کوي زما دې خبرې ته ګورې او دا د الله خبره ده زه د خپل جیب نه نه کوم او نه د خپل ځان نه بیانوم الله وی په سورة المدثر کې وی جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو دوی به تپوسونه کوي د جهنمیانو نه تپوس به سي ما سلككم في سقر د څه خبرې د لاسه تاسو جهنم ته راغلي ولې څه چلم کړی و په دنیا کې چې تاسو الله دې دومره غټ عذاب ته ور واچولی دې جواب ته غوږ کړي د جهنمیانو جواب ته او دا جواب الله را نقل کړی دی په قرآن کې نو الله خو خبر دی د هر څه نه چې څه به کېږي څه به نه کېږي جهنمیان به څه وي نو دوی به په جواب کې څه وي اولنۍ وجه جهنم ته د تلو چې وبیانوي قالوا لم نك من المصلين اولنی وجه به جهنمیان دا بیانوي چې موږ به په دنیا کې منځونه نه کول ځکه جهنم ته راغلي وو قالوا لم نکو من المصلین د خپلو منځونو اهتمام کوئ د جمع سره کوئ او بل دا چې په ښایسته طریقې سره کوئ هسې ټونګې مه وایئ ځان ترې مه خلاصوئ رکوع له تللی نه یو بیا سر راوچت کړی او سر راوچت کړی نه بیا په سجده پروت یو د سجدې نه سر راوچت کړی نه یو بیا سجدې له روان یو او بیا د هغې نه راپاڅېدلی نه یو بس بیا زر سلام وګرځي او بیا لاسونه چې دی مخ له راواچوي او ګړز وځي له جومات نه څه چل وي ما مونځ وکړو دا کوم مونځ دی دا نه خدای ته پوښتنه کوي ستا ضمیر دا مونځ مني ضمیر دې مني وي نه ضمیر یې نه مني چې ستا ضمیر یې نه مني نو الله به یې څنګه ومني نو درېیمه وجه چې یو سړی د پیغمبر سره جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو دی د مانځه اهتمام کوي او نفلي مونځونه به ډېر کوي څلورمه وجه چې یو سړی د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو هغه به خپل اخلاق ښایسته ساتي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة پتاسو کې د قیامت په ورځ نږدې به ماته څوک وي په جنت کې او زما به ډېر خوښي احاسنکم اخلاقا چې په تاسو کې د چا اخلاق ډېر ښایسته وي
دا سړی به په جنت کې ما سره ګاونډي. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی. خپل اخلاق ښایسته ساتئ، په ځان کې عاجزي راولئ، د هر مؤمن سره نرمي کوئ، د هر مسلمان سره مرسته کوئ، د هر غریب سره منډه وایي، د کونډې او د یتیمانو تپوس کوئ، خپل اخلاق ښایسته ساته. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه کنځلې کولې، نه به یې بدې ردې ویلې، نه به یې په بازارونو کې چغې وهلې، نه به یې چا باندې لعنتونه ویل او نه به یې چاته خیرې کولې. او د پښتنو یو غټه بیماري هغه دا د کنځلې کول. تاسو ته به هغه حدیث یاد وي انشاءالله، د الله نه مې امید دی چې یاد به یې درته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د یو منافق انسان علامات ذکر کړي دي. 4 من کن فیه کان منافقا خالصا. څلور خبرې چې بچا کې د خالص منافق دی. یو یې پکې ذکر کړی ده واذا خاصم فجر. د منافق سړي نښه دا ده چې کله جګړه کوي نو په جګړه کې کنځلې ډېرې کوي. دا د منافقت نښه ده او دا د ښایستو اخلاقو خلاف خبره ده او دا د سپک سړي کار دی. زه ښه واضح وایم که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دا د سپک سړي کار دی چې د چا خور مور یادوي او د چا لور یادوي او په جګړه کې جګړه به ده روانې وي چې ستا ښځه داسې کوه، ستا مور داسې کوه. نور یې صفتو کې ډېر نر سړی و، ډېر نر و یې پردۍ ښځه یاده کړه، دې ته نرتوب وی. ډېر نر و د یو سړي خور یادوي، ډېر نر و د یو سړي لور یادوي، مور یادوي. دا د څه شي نرتوب دی؟ دا د منافق سړي علامه ده چې دی جګړه کوي نو په جګړه کې بیا کنځلې ډېرې کوي او بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې کړي. چې کله کنځلې کوي نو کنځلې هم د یو سړي ښځې او مور او لور او خور او هغوی ته یې کوي. دا سپک سړي کار دی او د منافق سړي کار دی. نو خپل اخلاق ښایسته ساتئ. چې کله دې اخلاق ښایسته و نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ګاونډي کېږي. موږ سره وخت لږ دی نو ځکه مختصر دی، یو څو وجې ته بیانوم، یو څو اسباب مختصر به بیانې کو. دا څلور وجې شوې. 5مه وجه او 5م کار که یو سړی دا وایي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي شم نو په هغه باندې درود ډېر وایي. او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره 100 پیرې وشي خو څوک دا نه وایي صلی الله علیه وسلم. ته 100 پیرې تذکیره وکړه خو دی به دقې شان تا ته ګوري، دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر باندې درود ووایم. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی دی، وایي اولی الناس بي یوم القیامة اکثرهم علی صلات. د قیامت په ورځ چې به ما ته ډېر نږدې خلک دي هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډېر وایي. نو دې پیغمبر باندې درود وایي، محمد اوس یې نه وایي، محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي. دا یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل خیری کړي دي، پیغمبر پې امین ویلی دی. جبریل علیه السلام دا ویلي وی الله دې رسوا او ذلیله کړي هغه سړی او هغه سړی دې کامیاب نشي چې د پیغمبر تذکیره د هغه په خوا کې وشي او هغه پې درود نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امین. نو د پیغمبر نوم چې واوري درود ورسره وایي په جنت کې به ورسره بیا ګاونډیان شي د دې ډېرو درودو د ویلو د لاسه. دا خبره ما بیانونو کې بیان کړې مې تاسو به اورېدلي انشاءالله. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله زه چې کله دعاګانې غواړم نو د دعا په دې دوران کې به په تا باندې درود څومره ویم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا مرضي دی چې څومره وی او چې څومره وی نو خیر پکې دی. هغه وی یا رسول الله 3 حصه به درود ویم او 2 حصې به ځان د دعا غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا مرضي ده چې څومره ډېروي یو خیر ډېرېږي. هغه وی یا رسول الله بیا به داسې کار کومه چې نیم به درود ویم او نیم به دعاګانې غواړم. هغه ورته ویل چې ته څه کوې کوه خو چې څومره درود ډېرې نو دومره پکې خیر ډېر دی. هغه وی یا رسول الله 2 حصې به درود ویم 1 حصه به دعا غواړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې څومره ډېرې دومره ښه ده. هغه وی یا رسول الله بس دعا به د ځان دپاره نه غواړم چې په تا به صرف درود ویم نه، صرف به په تا درود ویم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېره ناشنا خبره وکړه.
او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي او ټولې مسلې به درته اسانې کړي دا راشي موږ پسې دا ملګري وظیفو له وختي یو ملګری راغی وظیفه یې غوښته چې جي موږ ته وظیفه وښایي هغه وظیفه دې څه وښایي چې دینداره شي نو اکثر وظیفه دغه غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کړو بنګله جوړه کړو دې پوله ګرځي نو زه ته دا وظیفه ښیم دا نبوي وظیفه ده نبوي او زموږ دا خلک د هغه وظیفو سره عادت شوي دي هغه پیران مریدان یې چې ورته بیانوي 1 لاک پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک وایي په خاوره به یې چوپ کړي او دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحالي چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې ته کومه زه بیانوم دا صحیح حدیث کې راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې څوک په پیغمبر باندې درود ډېر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي په تا قرضه ده دې درودو سره به ختمه شي کار درته نه میلاویږي درود ډېر وایه الله به ته پیدا کړي بچي دې نه کېږي درود ډېر وایه الله به نیکمله بچي درکړي کلي ته د تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډېر وایه الله به ترتیب برابر کړي بیماري ده نه ښه کېږي درود ډېر وایه الله به دله بیماري ختمه کړي هره مسله په دې درودو سره الله حل کوي نو دا څو وجې شوې 5 شپږمه وجه او شپږم کار چې کله یو سړی وکړي نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي کېږي هغه دا دی د یتیمانانو کفالت کول د یتیم تپوس کول په یتیم باندې خرچه کول حدیث کې د راځي سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه زه او د یتیم کفالت کوونکی موږ به په جنت کې داسې یو ځای یو لکه څنګه چې دا 2 ګوتې یو ځای دي یتیمانانو تپوس کوئ په خپل کلي علاقه کې معلومات کوه خوا کې بلکې ستا خپلوان به څومره وي چې تا ته معلوم دي چې هغه مړ شوی دی پلانې او وړه وړه بچي دي پاتې شوي دوی له خرچه لېږه د دوی تپوس کوه پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي شي اووم کار هغه دا دی او دا ډېره فایدهمنه خبره زموږ د پښتنو دپاره خصوصا د لوڼو ښه تربیت کول چا چې د لوڼو ښه تربیت وکړو یا د خویندو دی به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي په دې باندې دلیل دی امام بخاري رحمه الله د حدیث راوړی په الادب المفرد کې من عال جاریتین حتی تبلغا چاله چې الله 2 لوڼه ورکړي 2 او دې درې 2 لوڼو ښه تربیت وکړي تر دې چې پیغلې شي او بیا واده کړي په ښه طریقې سره دخلت انا وهو في الجنة كهاتين ما ودې په جنت کې دواړه دقه شان یو ځای ګاونډیان یو حدیث کې درځي امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړي من كان له اختان او ابنتان د چا چې 2 خويندې یا 2 لوڼې او د پیغمبر سره په جنت کې یو ځای یو حدیث کې دا راغلی یو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله کوي وی کوي او دا زموږ د پښتنو لپاره اهمه مسله ده چې کله لوري وشي ته به وایي چې له ملا تیرې مات شو اسمان نه تندر راولېدو لور پیدا شوه جي او په دې باندې به دوی یو قسمه غم کوي ماتم کوي وی لور پیدا شوې ده بیا وی الله وی لور ورکړه زه دا وایم ته تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا بلکل بچي نشتي دی وی الله دې لور راکړي خو چې بچي راله الله راکړي نو دا لور د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او د کور برکت دی په دې باندې ما یو بیان هم کړی دی هغه چې ته واورئ پیدا کوي چې لور یا لوڼه دا د الله نعمت دی او د کور برکت دی په لوڼو باندې مه خفه کېږئ لوڼو باندې خرچه کوئ ښکلی تربیت وله کوئ نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي شي ښه خوشحاله او ژوند تېروئ او ښه پراخه سینه ساتئ د خپلو لوڼو ته او د دوی حق د هغه له پوره ورکوئ په میراث کې چې د دوی کومه برخه رسي په هغې وصیت وکئ چې میراث کې به زما د لور ته د خویندو ته د مور ته د ټولو ته برخه میلاویږي دا شریعت دی دا اسلام دی هله به الله تعالی په جنت کې بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ځای درکوي اتمه وجه چې هغې سره انسان د پیغمبر ګاونډي جوړېدی شي ډېرې دعاګانې الله نه غواړي او په دعا کې دا غواړي چې الله ما د پیغمبر ګاونډي کړه الله به د دعا قبوله کړي دا ګاونډي به شي موږ سره حدیث تېر شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې ولاړو دعا یې غوښته نو په دعا کې دقه وویل اللهم اني اسألك مرافقة نبيك
في اعلى الجنه یا فی اعلى جنات الخلد یا الله ما د خپل پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه تم دعاګانو کې دا غواړه په سجده کې د اذان او د اقامت په منځ کې د تهجد په ټیم کې هر وخت چې لاس اوچتې نو په دعا کې یو دعا دا غواړه وایي الله د پیغمبر سره مې په جنت کې ګاونډي کړه الله به ته دا نعمت نصیب کړي په دې باندې به اکتفا وکړو په دې اته اسبابو باندې اگر که نور هم دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو دا اته طریقې ما تاسو ته وښووې چې په دې باندې عمل وکړو د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږي ټولو ته دا نصیحت دی چې دا کومې خبرې چې تاسو واورېدې په دې باندې عمل کوئ او بله د زړه د کومې نه درته دا نصیحت کوم د زړه د کومې نه د الله د دین قدر کوئ مړه د الله د دین قدر کوئ الله به ستاسو قدر وکړي چېرته دین له وخت ورکوئ چېرته درس ته کښېنئ بیان اورئ کتاب ګورئ تفسیر ګورئ د قرآن تلاوت کوئ صرف ګورئ په دې کار نه کېږي چې سهار شي او ماښام شي او ته په دنیا پسې منډه وایي سهار او ماښام او سهار او ماښام او سهار او ماښام او ستا یوه منډه ده یوه منډه ده چېرته د دین دپاره هم څه وکړئ که نه یو سړی زه فرض لمونځ کوم دا پکې لا ښه سړی دی چې فرض لمونځ صرف کوي د هغه فرض لمانځه کې دې څومره ټیم لګي هغه یو څو منټه هم په دې باسو باندې بوج شي او بیا یې بانګ ووي بیا اذان وکړو او لاس یې اوچت کړي یا الله ومې بخښه او یا الله دا راکړه او دغه راکړه تا کړي څه دي الله دین دپاره دې څه کړي دي درس ته یو سړی نه کښېني دین نه یې زده کوي ذکر او اذکار نشتی علم یې زده کول نشتی صدقه نشتی زکات نشتی نور عبادتونه نشتی او په خوله باندې وایي بی موږ الله دین باندې مین یو موږ قرباني ورکوو تاسو ته زما دا نصیحت دی دلته چې کوم مکتبونه دي د دعوت یا په جومات کې درسونه کېږي هغې کې کښېنئ خیر دی دا ورځ 40 ګنټې ده او په 40 ګنټو کې ته نیمه ګنټه الله له نه ورکوې نو زه تاسو ته بیا څه ووایم او دیاړۍ له چې لاړ شئ او کار له چې لاړ شئ نو 10 ګنټې او 12 ګنټې لګیا او کوم سخت کارونه زموږ د پښتانه کې هم ماته معلوم دي او بیا چې ورته کله هغه مشر دا ووایي چې یو ګنټه دوه زیات کړي او ور ټایم به درکړو نو ده په مخ به خفګان وي نه ښه خوشحاله شي لکه چې هلته به پیسې ډېرې میلاویږي هسه ژوند شو که ژوند کې صرف ستا دوه مقصد یا بل ورځ ملګرو ته لګیا هم درس کې مایي که ژوند کې د یو سړي صرف دوه مقصد دی خېټه ساتل او بیا د خپلې ښځې نه شهوت پوره کول او بیا چې بچي پیدا شي که صرف د دا دوه مقصد دی نو دغه دوه مقصد د زناورو هم دي څاروی او زناور اولنی کار څه کوي اولنی کار ګرځي په دې پسې چې چېرته خوراک میلاو شي چې زه وخورم چې خېټه مې ډکه شي او چې کله خېټه ډکه شي نو بیا دا نر په ماده پسې ګرځي چې چېرته ورته میلاو شي چې په هغې باندې سور شي او د هغې سره خپل شهوت پوره کړي دغه دوه کار د زناور که ستا هم دغه مقصد یې صرف چې صرف په خېټه ساتم او پیسې به ګټم او بیا به کلي ته ځم او د ښځې سره به شهوت پوره کوم او بس دا ژوند دی نو بیا خو د زناور هم دغه ژوند دی نو څه فرق دی زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې فرق اصل زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې دا دی چې موږ الله یو لوی مقصد له پیدا کړي وو او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي کول دي صحیح ده موږ به خېټې هم ساتو موږ به ښځې هم ساتو موږ به دنیا هم کوو خو دا به د ضرورت مطابق کوو اصل مقصد هغه به د الله سبحانه وتعالی عبادت کول د دین له وخت ورکول به دی الله دې دین هم لږ وخت ورکوئ د خپل قرآن تلاوتونه برابر کوي لږ ساعت مخکې هغه دغه شیخ لګیا و وایي په تاسو کې څوک داسې دی چې راشي او قرآن تلاوت وکړي ویې کوي نه وي هغه اولني کس چې تلاوت وکړو هغه ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو دویم چې تلاوت وکړو هغه ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو او پښتانه چې دیرې ته لاړ شي برې ته لاس راکاږي وایي د پښتنو دینداري به مني 1 نمبر قوم دی په ټوله دنیا کې وایي په دیندارۍ کې نو تاسو ورته بیا وایي موږ دینداري لیدلې وایو جومات کې چې اواز وشو که چاته قرآن څه یادي څه ښایسته ویلی چې راشي ودې وایي په ټولو کې یو داسې نه و چې راغلی ویلی وی که دا خبره زما غلطه ده که زما دا خبره غلطه وي ما ته ووایي ستا دا خبره غلطه ده زه په خپلو درجه کې ناست یم که نه نو ما دا سر داسې ټیټ کړو چې ګوس به دا سړی وایي هغه شیخ چې هغه هم د انډیا دی نو هغه به وایي موږ چې کینو پنجابی کته او پنجابی بره انډین کته او انډین بره دالخور کې دیسي او دالخور دیسي او لنګمار کته او لنګمار بره نو خو موږ دا ولیدو چې اقه لنګمار اقه دالخور هغه راپاسېدو تلاوت یې وکړو موږ ناست یو ډډې م لګولې موږ له نه راسي
څه کوشش خو وکړئ څه محنت وکړئ څه نه څه قرآنیات کوئ څه نه څه قرآن برابر کوئ د پیغمبر حدیثونه وپېژنئ د دین دپاره لږ محنت وکړئ لږ کوشش وکړئ الله غیرتي ذات دی تاسو به لږ څه وکړئ الله به درله ډېر څه درکړي کوئ به داسې که نه به کوئ نو دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت و او زه الله په دې خبره باندې ګواه کوم زه چې دومره لرې نه راغلی یم دلته ګورې دنیا ګټلو نه یم راغلی نه زما دلته څه کاروبار شته او نه مې دلته څه مزدوري شتي او نه مې چا سره دا اتفاق کړی چې زه به درځم او د دواسر ته ته به ماله دومره زریال راکړې او دا به راکړې او دغه به راکړې دا زما چا سره دا اتفاق نشته زه صرف دلته د دې لپاره راغلی یم چې الله رانه راضي شي او دویم دې لپاره راغلی یم چې د پښتانه که زه ورته څه نصیحت وکړم او زړه ته یې پرېوځي او الله ولې ژوند بدل کړي او ژوند ښایسته کړي د دې لپاره راغلی یم نو چې زما تاسو سره دومره محبت دی زه د هغه ځای دلته راغلی یم او بیا تا ته دلته پښتو کې خبرې وکړم ښه واضح یې درته وکړم او د قرآن او حدیث په رڼا کې وکړم او ستا زړه ته کوز نه شي او ته یې ونه منې او عمل پرې ونه کړې دا بیا ستا بدبختي ده نو دا بیا ستا بدبختي ده نو زما تاسو ټولو سره محبت دی د الله د رضا دپاره او زما الله تعالی سوال دی چې یا الله د دې محبت ته راسه موږ د عرش په سوري کې ودروه یا الله د بیان په اخره کې زه شکریه ادا کوم د مکتب د جالیاتو چې کوم په دې وادي دواسر کې دی چې هغوی دا موقع موږ له راکړه او دا پښتانه را جمع شو او دوی ته یو څو د نصیحت خبرې وشوې د هغوی محبت دی زموږ سره اوس لږ ساعت مخکې د بیان شروع کېدو نه مخکې د جالیاتو د دغه مکتب هغه مدیر خبرې وکړې تاسو ته تاسو واورېدې که نه هغه تاسو ته دا ووایي وی مکتب ته راځئ کتاب ځان لالئ چې ته ځان له یو درس واورئ چې ته یو بیان واورئ او راشئ هلته مکتب ته دی تا ته نه دي ویلي چې مکتب له راشه او یو 50 ریاله راوړه موږ له یې راکړه یا یو 100 ریاله راکړه موږ له یا تاسو له دا پروګرام یې ښودی دی چې ته چاته یې ویلي چې څوک پروګرام ته ننوځي نو دی به یو 10 ریاله وراچوي دروازې په خوا کې چاته یې ویلي داسې نه دي ویلي الټه تاسو باندې به خرچه کوي نو د دې مکتب موږ شکریه ادا کوو حدیث کوي چې څوک د مخلوق شکریه نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي نو د دې مکتب شکریه ادا کوو او موږ د دې مبارک ملک شکریه ادا کوو د سعودي عرب د دې شکریه ادا کوو چې په دې ملک کې موږ د دینداري او د دین داسې بیانولي کوي لکه خپل ملک کې چې ناست یو نو پیسې هم ګټو دنیا هم ګټو او ورسره څه ګټو دین هم ګټو موږ په خپل ملک کې دومره په امن کې دنیا نشو ګټلی نه دومره امن کې موږ دین هلته زده کولی شو نه بیانولی شو او دلته الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ قوم زمونږ خلکو ښه رزق دلته وګټو او ښه پیسې دلته وګټلې او دلته دین هم زده کېږي نو د دې ملک ښه ویل پکار دي او څوک چې د دې ملک بد وایي نو دا هغه سړی دی چې حدیث کې راځي چې څوک د مخلوق شکریه نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي او موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو راغلئ او دومره وخت مو ورکړو دا بیان مو واورېدو الله سبحانه وتعالی دې ستاسو دا راتله قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي یو دغه شان دې الله موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي الله سبحانه وتعالی دې دلته چې څومره ملګري راغلي دي او د هغوی څه حاجتونه دي الله دې هغه حاجتونه د هغوی پوره کړي که څوک غریب الله دې مالداره کړي که څوک بیمار الله دې ولې روغ صحت ورکړي که څوک بیمار الله دې ولې روغ صحت ورکړي که په چا قرض یې الله دې د هغه قرضه ختمه کړي که په چا قرض یې الله دې د هغه قرضې ختمې کړي څوک کلي ته تله غواړي الله دې هغه ته د تلو اسباب اسان کړي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی زموږ په ملک کې امن او امان راولي او څوک چې د مسلمانانو ملکونو امن خرابول غواړي رب العالمین د دنیا او آخرت کې رسوا او ذلیله کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين